وی غوږ کېدی بیګا ما یو خوب لیدلی ټول صحابه سرنګون شو او غوږ کې وی زه پروت یم او یو دوه کس راله او د یو لاس نه ونیوم او بل د بل لاس نه ونیوم او روان یې چې روان یې کما څه ګورم چې یو تنور دی چې ښځې او سړي پکې ګډ وډ پراته دي کله لمبې پاس راوړي او کله لاندې وړي کله پاس راوړي کله لاندې دا څوک دي وی ما دواړه راونیوه چې تاسو څوک یې او دا سم ما ته وښود وی یو راته وایي چې انا جبریل زه جبرائیل علیه السلام وهذا میکائیل او دا حضرت میکائیل علیہ السلام دا سم چې درته وښوده غوږ کېده چې اوس دې پې پوه کړو یا رسول الله دا ښځې او سړي چې په تنور کې لمبو پاس وړه او راوړه و یا رسول الله دا هغه سړي دي چې خپلې ښځې وي او پردو ښځو پسې به ګرځېده او دا هغه ښځې دي چې خپل مړونه وو او پردو سړو پسې به ګرځېدې نو دا ښځې او سړي چې مړه شي تر قیامت پورې به د هغوی قبر د اور تنور وي اندازه وکئ د پاکستان ښځې مو ګورئ او سړي نو زمونږ دا خولې زمونږ به دا انجام زمونږ د ښځو زمونږ به دا انجام دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړی په خپل کتاب پیغمبر د شپې خوب کتلی بیا سحر صحابه او تویلی دي نو د پیغمبر دا بیان دا دلیل د دې خبره دی چې دا خوب وحی او د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشو هغه سحر صحابه او ته بیان ک دا عین دین دی زمونږ دا ایمان دی چې د مرګ نه وروسته د دې عمل خلق سره په قبر کې دا معاملې ټیک شو